السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم. نن راغلی یو د ډنګ ډنګ غرونو ته، دلته چکر ته راغلی یو او یقینا چکر یې هم موږ لګوو. اکثر د کانټینټ په ټینشن کې یو او د ویډیوګانو په ټینشن کې یو. په دغه ټینشن کې یو چې ستاسو دپاره څه نوې ویډیو جوړه کړو، څه نوې کانټینټ، څه نوې داسې لوکیشن رامخې ته کړو چې تاسو ترېنه خوند واخلئ. نن هم راغلی یو خو د ډنګ ډنګ علاقه دا غرونه چې کوم دي نو ډېرې سختې لارې دي. په دې کې اکثر د ملګري موټرسیکل دغه شانتې روان کي او پیدل مزلې وي پکې. نو کوشش به کوو مخکې ویډیو به تاسو سره شریکوو. دا ښکلې غرونه، ښکلې علاقې دي خو سختې لارې دي، نو تاسو به ترې هم خوند اخلئ او مخکې ویډیو موږ سره ګورئ. چېرته ځئ ما دا وګورئ ملګرو، دومره خطرناکې لارې دي چې دلته کې اوس موږ دا مین لاره بریدو او داسې په دې غر کې دا وګورئ څومره خطرناک ځای دی. ښکته علاقه وګورئ، په دې کې به موږ ځو په دې نرۍ ورانه لاره باندې. ځه زر پسې پیدل در روان خیال کوه نو. خو وجه دا ده چې هغه لاره تللې ده بل خوا، موږ چې چېرته ځو نو هغې ته به په دې نرۍ لاره باندې تګ کوو. په دې به ځو، بس طریقه وکړه تاو شه. دا نرۍ غوندې لاره ده، په دې باندې به ځو او ځان به وباسو. داسې دا حالات دی ملګرو. دا اوس په دې لارو کې به ځو. دا وګورئ یارې خو په موټرسیکل لږ مخکې لاړو په دې لاره باندې چې پیدل تګ پې هم ګران دی. خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې ستاسو دپاره داسې علاقو ته لاړ شو چې هلته تګ ناممکن وي. دا وګورئ او هلته کې تاسو دپاره څه ویډیوز وکړو. هغه وګورئ، هغه هلته ورسېدی، را زوم یې کړو که نه، هغه هلته ورسېدو. نو مخکې به ویډیو کوو، ویډیوز ګورئ او دا وګورئ کوم غرونو ته راختي وو هغه علاقو ته وګورئ چې پکې تګ ګران دی. بیا هم زموږ کوشش دا وي چې چکر ولګوو او ستاسو دپاره څه نه څه کنټینټ رامخې ته کړو. او بعضې کسان داسې وي چې هغه تش هغه لایک کومنټ او هغه حوصله او ډاډګیرنه ورکول خو پرېږده چې الټه مونږ پسې ګډې وډې خبرې کوي. نو هغوی ته به زه دا ووایم چې لګیا اوسئ، ستاسو په خبرو، ستاسو په بکواس باندې زموږ حوصلې نشي کمزوري کېدی. چې څنګه د 2018 نه لګیا یو همدقه شانتې به لګیا یو او انشاءالله چې یو مقام ته ور روان یم، یو مقام ته به رسیږم او شکر الحمدلله ښه خوشحاله یم. ورځ ته ورځه مسلې ختمیږي، لار راته هواریږي. دا وګورئ هغه کلي نه راغلي یو اکوړه هټک علاقې، نو مسلې حل کېږي، لارې هواریږي او د الله پاک فضل دی چې شکر دی. ژوند ډېر ښکلی دی، خوشحاله یم پکې، خد نصیبه. مخکې به هم کلیپونه ستاسو دپاره کوو، مخکې راسته ویډیو ګورئ. بس دغه ملګرو دغه سفر جاري دی. بره غر کې یو درنګ ته راورسېدو. د درنګ لاره خو دا ده صحیح لار به وي، خو مونږ په دې باندې رالو، په دې سایډ باندې، په دې غوړګو کې دننه څه دي کوټه څه دي پکې ورځو که نه. دا خو ماشاءالله ډېر لوی فرش دی، تیبې ده او څه کوټګۍ غوندې ده، ګاډۍ پکې ولاړه ده. مانګې دي یخ
یخ مانګې دی نو به دلته کې به اوبه مو به وڅښو سټی به وکړو څنګه چل دی خیر دی مزل خوند وکړو که نه یاره مزل خو د ازغوره ډک مزل و خوند خو دې ځای ته سمه لار نه وه چې تاسو په دې ګډو وډو راوست دا خو ګوره دې ته د ترکیه مزل وایي دا د ترکیه د لارو مزل دی په دې پکار د سړی مزل وکړي ځکه چې دې سره سړی مضبوطیږي ټرین شي ټرین کولو دپاره ته په ما په دې راوستې که نه سیده روډ هم راغلی ښه روډ په بیک سایډ و که نه بلکل بلکل هغه به لږ په اوږده راتاوي دا ګوره پرسکونه ماحول که څوک وایي چې دې کې سکون نشته دی نو هغه به بدقسمته وي دا خبره ده هغه د تازه اوبه منګې باقاعده هر یو څیز پروت موجود ښه بلکل اوس دا غرمه دلته تېره پروزو ده ها صحیح ده نو ملګرو ګورئ ماشاءالله ډېر د سترو ځای دی او ښکلی کلیوال ماحول دی منم چې زړه ستړی سفر و او جاري دی ختم شوی نه دی لا اوس هم په دې غرونو کې لارې داسې دي چې هغه پیچیده دي خو په دې به ځو نه او دا پله لږ ورشه هغه ځای پورې راوله اخوا څنګه ده ښه واپس لاره خو داسې دې ځای نه سمه ښکاري خو چې مخکې به څنګه واپس به داسې ځو په دې به څه مزل کوو دا مخکې و بیا زه پته ولګي اخوا وایي لږه خرابه ده خو ځه بیا به یې چیک کړو ملګرو دا ښکلې علاقه وه چکر یې مو والې راغلي او صافي صاحب را سره هم راغلی و نو دا کومه علاقه ده یاره دا اصل کې دا حسندره نوم پې خلکو ایښی دی خو د دې اصل نوم دی ډنګ ډنګ او دا ډنګ ډنګ و دا بیا څه وخت پس چې کومه دا حسندره شو اوس په حسندره هم مشهور دی او حالان کې په دواړو نومونو باندې دا یادېږي لوکیشن څنګه دی لوکیشن خو ستا د وړاندې دی ماشاءالله هر طرف ته چې ګورې دا شینکي شنه شنه غرونه والله چې ډېر یو مزه کوي لارې سختې دي که نه لارې خو تا ولیدې ستا د وړاندې دي لارې خو ډېرې سختې دي ډېر نور لوکیشن لکه دا چترال په شانتې ښکلي غرونه بلکل بلکل د ښایست خو پې ختمه ده یار نور څه به ویل غواړې بس دغه چکر ویډیو مو کا هاو دا د چکر ویډیو مو کړه والله ډېر زیات خوند یې وکړو چکر مو لګولو بقایا مخکې څه کنټینټ دي هغه به نورو ویډیوز کې ملګرو سره شیر کوو بلکل بلکل او نو کتونکو جعفر شاه صاحب ولې نه سپورټ کوه یار دله سپورټ ډېر پکار دی شوق یې ډېر دی او فالوور کم دي نو ظالمانو راشئ دا شی سبسکرایب کوي فالو یې کوي مخکې شیر کوي مړه اوري چې بس په مخکې لاړ شي سړی ترقي وکړي تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړي پوه شئ نو ډېر بهترین لاګ دی لازمي د ملګرو سره هم شریک کوي او په خپله هم وګورئ چې دا خطرناکې دته ما اول خبره وکړه ما ویل ځو د ترکیه سفر ته اورې وایي څنګه ترکیه ته خو موږ نه ځو ما ویل دلته کې درته د ترکیه د مزلو په شانتې ځای راولمه نو یقینا تاسو یې هم را سره وګورئ وم کتو که کوم هم نه وي کتلی هغه هم وګورئ او مخکې د ملګرو سره لازمي شریک کوئ ډېره مننه ملګرو تاسو کته ډېر د ستر ځای دی چکر ته هم راغلي وو مخکې سو عجیبه غوندې کنټینټ دی هغه به په نورو ویډیوز کې تاسو سره شیر کوو خو تاسو ته مې په دې ویلاګ کې دغه ښول چې مونږ څونه په ګرانو ګرانو لارو باندې لاړ شو ستاسو دپاره د ویډیو جوړولو دپاره کومو غرونو سر ته وخیږو کومو سختو باندې ستاسو دپاره داسې مختلف قسمه کنټینټ مختلف قسمه مزارونه مختلف قسمه داسې ځایونه تاسو ته رامخې ته کړو چې هغه تاسو چېرته نوم هم نه وي اورېدلی او بیا په هغې کې بعضې خلک داسې وي چې هغه خندا کوي بعضې خلک داسې وي چې الټه خبرې کوي نیګیټیو سوچ لري غلط سوچ لري نو هغوی ته زه دا وایم چې ستاسو په دې الټه خبرو باندې په دې نیګیټیو سوچ باندې او ستاسو په دغه جلستیا باندې زمونږ حوصلې نشي ماتې دي نشي کمزوري کېدي موږ به روان یو خپل سفر به جاري ساتو او انشاءالله تعالی چې کم مقام ته روان یو نو ورځ تر ورځه به نور هم کامیابیږو او کم مینوال چې موږ سپورټ کوي موږ خوښوي زموږ دا ګډې وډې زموږ دا ساده خبرې او زموږ دا ساده ویډیوګانې خوښوي د هغې ډېره مننه کوم په دغه یو څو خبرو سره په دغه لنډ شانتې چکر سره ستاسو نه اجازت غواړم یقینا
چې ډېر ملګري داسې دي هغه مسافرۍ کې دي هغوی ته هم دا وایم چې خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ او انشاءالله ستاسو دپاره به نورې هم ښکلي ښکلي ویډیوګانې راوړو او چې چېرته هم یې الله مو ښه د وباد بریالي ساته د لوی الله په امان.